چې د پنډۍ زلزله کېده، د کشمیر زلزله کېده، د پنډۍ په جیل کې وم. د شپې یو مشر جنرال راغی او راته وایي چې په پاکستان عذاب را نازل شوی دی، تاسو دعا وکړئ چې الله د پاکستان عذاب پورته کړي. هم یې مونږ ویلي وو، هم یې مونږ تړلي وو، هم یې رزدنه دعا غوښته چې دعا وکړئ چې پاکستان الله عذاب پورته کړه. داسې خو یې نه وی چې د عذاب ستاسو په خاطر په مونږ نازل شوی، تاسو به خوشي کړو. نه، تاسو په دې جیل کې اوسئ، تاسو دعا وکړئ چې الله د پاکستان عذاب پورته کړه. تاسو دعا قبلېږي چې مستجاب دعا مې بولي. زه ډېر په جیل په دوره کې چې ډېر مې زړه بد شوی دی، ډېر چې خفه شوی یم. هغه پیرادار ته خفه شوم چې هم به یې اټکړۍ رااچولې، هم به مې لاس را مچي کول، بیا به چې مولانا صاحب هم مجبور یم، مونږ مجبور یم ته دعا وکړه. دعا به یې ورځنې غوښته، ځان به یې راباندې دموله. واقعا چې ما سره خو شخصا ښه معامله کړې، هغه قصې چې د نورو سره کړي زما سره نه دي کړي. خو دا خبره ډېره قابل د تاسف ده. زه خو ښه یم چې که په تکلیفېږم خو اجر و ثواب هغه خو لرل نیت. دا بېچاره ته ګوره چې هم ثواب غواړي، هم مې د ثواب په نیت باندې وهي. دغه فهم، دغه سیاست په دې باندې ملکونه نه جوړېږي. دا ظلمونه، دا بندیخانې دومره ډېرې شوې چې بالاخره چیف جسټس بېچاره زړه وسوله، هغه هم پې هغه وکړله چې زه خبر نه یم چیف جسټس زه یم، ته خلک بندیانوي وژنې. هغو چې زموږ طرفداري وکړه هغې سرنوشت هم زموږ په څېر شو. هغې په هغې باندې هم ګزار هغې لکه کوم چې موږ راغلی وو. پارټیو چې ووایي خبره وکړه، په پارټیو باندې هم دا ګزار هغې. او بالاخره زموږ سره 15,000 کسان د پاکستان اوس جیل ته تللي دي، نه پوهېږم اوس به زیات شوي وي، هغه 15,000 کسان وښودل. دا ټول د امریکې د خوشحالۍ دپاره. د پاکستان عدلیه د ړنګه شي چې امریکا خوشحاله شي، د پاکستان فوج دی ضعیف شي چې امریکا خوشحاله شي، ملیشه او فوجیان دې هلته بندیان شي، مړه دي شي، وینې د په سړکو باد وي چې پاکستان په امریکا خوشحاله شي. وزیرستان دې کورونه یې د کنډوالۍ وګرځي چې امریکا خوشحاله شي. طالبان دې په امریکا خرڅ شي چې امریکا خوشحاله شي. مدرسې دې ړنګې شي چې امریکا خوشحاله شي. قرآن مسجد کې دې اور کې نجونه 3,000 معصوم طالبان هلکان بمبارد شي چې امریکا خوشحاله شي. زه وایم چې دا خو سیاست نه دی چې د کافر دښمن په خاطر سره خپل قوم وژني. دا کوم سیاست دی؟ دا کومه دیموکراسي ده؟ نو زه اول د حکومت مسؤلینو ته دا مطالبه کوم چې د الله نه وویرېږئ، خپل قوم د خپل ګېډې په خاطر باندې مه سېځئ، مه یې تباه کوئ. دغه ګېډه به د سبا د خاورو ډکه وي. اوس به دومره ټولې کړې وي چې تر مرګه پورې د بس شي. قوم فروشي، دین فروشي، ناموس فروشي مه کوئ. دویمه خبر مې تاسو خلکو ته ده، ګوره عوام د پاکستان ته ده، تاسو قوت یې، خاصتا په جمهوري نظامونو کې خو تاسو قوت یې، عوام قوت دی که نه. د تاسو چې عمر په وټ ورکولو په وټ اخیستلو تېر کا، وټ ورکه وټ واخله، وټ ورکه وټ واخله، پارلمان ته نه ځه، پارلمان ته وځه. تاسو موږ ته ووایئ چې تاسو دغه پاکستان چې د لا اله دپاره جوړ کړی وه، که مقصد د پاکستان د جوړېدل دیموکراسي وي، خو دیموکراسي خو په هندوستان کې ته تاسو نه ښه دیموکراسي ده که نه. بیا ولې د هندوستان سره نه یو ځای کېږئ؟ بیا د دیموکراسۍ دپاره تاسو د هند نه ولې جدا کېدلی؟ که مقصد د پاکستان د جوړېدو دیموکراسي نظام وي، جمهوریت نظام وي، خو د جمهوریت نظام تقاضا خو دا ده چې تاسو بیرته د هندوستان سره یو ځای شئ، ځئ ورسره شریک انتخابات کوئ. دلته هم په انتخاباتو کې هندو د مسلمان فرق نشته، هلته هم د هندو د مسلمان فرق نشته، ورشئ په دې کې شریک شئ که نه. بیا د پاکستان د مستقل کېدو دپاره ضرورت څه دی؟ بیا د هند او د پاکستان د اختلاف دپاره، دښمنۍ دپاره ضرورت څه دی؟ د پاکستان خو جوړ شو. زه خو ډېر نه پوهېږم ستاسو په تاریخ باندې، خو دی وایي پاکستان کې مقصد کې لا اله الا الله. لا اله الا الله مقصد نه دی. د پاکستان د جوړېدو مقصد لا 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 دی. اسلام نه غواړم، دین نه غواړم، قرآن نه غواړم، شریعت نه غواړم، عدل نه غواړم، دینداري نه غواړم. دا د پاکستان د جوړېدو مقصد دی. تاسو عوام ولې د خپل ملک په غم کې نه یو؟ آخر موږ هم ډېر بې عقل نه یو. دا اوس تاسو وینئ چې دلته اجورې او تنخواګانې په کابل کې پېښور پاکستان نه زیاتې دي. تاسو کارګر د مزدورۍ دپاره اوس کابل ته ځي، د کابل نه اوس دوبۍ جوړه شوې، د کابل اجوره اوس د دوبۍ نه زیاته ده. هسې مونږ لیونیان یو چې پیسې هم نه خوښېږي چې راځو دلته ګرځو خپل وطن پرېږدو، هلته ډالر هم نه خوښېږي. خو د وطن آبادي د بېدینۍ په قیمت نه غواړو. داسې آبادي نه غواړو چې ډالر هم زیات شي، دین زرې ولاړ شي.
داسې ابادي نه غواړو چې وطن مو آباد شي، برنګې هم لوړې شي، خو د ښځې پرتګونه پرې ولوېږي، ښځې هم لوڅې شي. د عزت آبادي غواړو. د بلډینګونو د آبادۍ سره د دین او د عقیدې او د ایمان آبادي هم غواړو. بزنس راته د دین نه ګرانه خبر نه ده. مونږ خپل بزنس د دین دپاره خرابوو. تاسو ولې خپل دین او ملک او وطن د بزنس دپاره خرابوئ؟ تاسو هغه وخت د حکومتونو په خلاف راپورته کېږئ چې اوړه درته قیمته شي، غوړي درته قیمته شي، خدای دې د اوړو غوړي درته قیمته کړه چې لږ وخورئ. په دین خو کله ستاسو ټنډې نشي تروشي، ستاسو پورته شي او ته لاس ونیسئ چې مه کوه ظلم. کنې ته دې نه ظلم چې پرون وشو په لال مسجد کې، ته دې نه ظلم به چېرته وشي؟ ولا چې د خلکو فارمونه بمبارد شوي وای، د میکو فارمونه بمبارد شوي وای، یو ور به تاسو مظاهرې کړې وې، زموږ میخې رامړې کې، زموږ د چرګانو فارمونه یې را خراب کړل، اوړه یې راته قیمته کړل، منډۍ یې راته بمبارد کړه. د انسانانو مرګ وینو ته خو د خپلو میخو د چرګوړو چرګو او د چرګوړو په قیمت قایل شئ که نه؟ بیا که د خپلو کافرانو ته څه نه شي ویلی، دې ته هم زور نه رسي، تاسو حکومت درته اجازه نه راکوي. خو راشئ د زموږ خپل زموږ کافران خو مړه کړي، موږ خو درته اجازه درکوو، دا لار خو درته کولاو ده که نه؟ دلته خو د امریکې نه انتقام واخلئ، دلته خو انګریز راغلی، ستا د بابا دښمن راغلی، ستا د پلار قاتل دلته راغلی دی. دې جهاد ته خو راسئ. عجیبه دا ده چې په چرګه جنګ کوئ، په سړۍ جنګ کوئ، په تیږه جنګ کوئ، په ونه جنګ کوئ، په کان جنګ کوئ، په ګټه جنګ کوئ، په ښځه جنګ کوئ. په د دین باندې جنګ کول هم د پښتنو په قاموس کې شته که نشته؟ او که شته څه وخت یې کوئ؟ ګورئ تاسو د ورکزۍ ایجنسۍ، خیبر ایجنسۍ، د پښتنو هغه د تورې بړنګي خلک ویه. موږ به په افغانستان کې خلک په تاسو ویرول. ورته ویې بیم چې په خدای تیراته ځم در سره، چې کډه مې در سره وکړي، بدي در سره کوم تیراته ځمه. تاسو خو د پښتنو د تورې بړنګي ویه. د سړکونه ولې بند کړي دي دلته؟ بجلي ولې بنده کړې ده؟ دې په خاطر چې انګریزان د ملک سره نه شي. د ستاسو پلرونو چې دلته سړکونه بند کړي، بجلي بنده کړې ده، دې په خاطر دلته د انګریز حکومت وه، نه یې غوښتل چې د انګریز ګاډی دلته راننوځي. دا به عقل نه و چې روډ یې نه پرېښودله، ګاډی نه دا د انګریز د نه راتګ په خاطر یې دا لارې بندې کړې وې. نن د انګریز په خلاف خو صرف دومره وایي چې خدای انګریزانو دغو مزدوران تباه او برباد کړي. نو زموږ مطالبه در ځینې دا ده، نه دا درته وایي چې ځکه په پاکستان کې هلې ګډوډي جوړه کړې، دا درته وایي چې د پاکستان د مقصد پوښتنه وکړئ چې مقصد د جوړېدو څه شی ده. او که څوک د پاکستان د مصلحت سره لوبې کوي، د اسلام سره لوبې کوي، هغه ته لاس ونیسئ، پوښتنه ترې وکړئ چې ولې یې کوئ. او بل مطلب هم در ځینې دا دی چې موږ ته اوس هم د مهاجر په سترګه وګورئ، د تروریست په سترګه مه راته ګورئ. موږ ستاسو په ملک کې نه پادشاهي غواړو، نه ستاسو په ووټ کې کاندید یو، نه ووټ ورکوو، نه ووټ در ځینې غواړو. نه زه کاندید یم ووټ ته، نه ووټ ورکوم، او نه ستا په سیاست په بازار کې ګوتې وایم، نه د منډۍ حساب در سره لرم، نه د بزنس حساب در سره کوم. د یو مهاجر با حیثیت دلته اوسم در سره، د مهاجر په سترګه راته وګورئ، که پښتیو را سره کوئ، د پښتنوالۍ غیرت را سره کوئ، که د اسلامي اخوت حق را کوئ، خو در باندې حق هم نه وي. موږ مظلومان یې راسه ودرېږئ، هغه دښمن چې راغلی کورم نیولی دا کورم راته آزاد کړه. که دا نشئ کولی، د شا نه خو په خنجر مه وایئ. که دا نشئ کولی چې موږ سره د امریکایانو د انګریزانو په خلاف ودرېږئ، د مشرف حکومت و اداره و نظامیه، ستاسو اجنسۍ، ستاسو فوج، که دا همت نشئ را سره کولی، انګریز د امریکې سره ولاړ دی، جرمن ولاړ دی، ایټالیا ولاړ ده، فرانسه ولاړ ده، اسپانیا ولاړه ده، هندو ولاړ دی، جاپان ولاړ دی، ټول روس ولاړ دی، ټوله دنیا د امریکې سره ولاړه ده، او ته هم ولاړ یې. که زما څه نشي درېدلی، خو ما خو ورته مه وایه. زه به دا ګیله نه درته کوم چې زما د دښمن سره ولې ولاړ یې. زه به دا ګیله نه درته کوم چې زه د ستا د خاور نه ویل کېږم، تا د خاور نه تیاره راځي په ما بمونه غورځوي. زه به دا ګیله نه درته کوم چې ستا په خاوره باندې ولې د امریکې ټول ټانګونه، ټول اسلحه ستا په خاوره تېرېږي، ما ته راځي. د دې پور به نه در ځینې غواړم. خو دا ظلم خو مه را سره کوه چې لاسو پښې مې وتړې، په پیسو مې خرڅ کړ ته، یا مې د شا نه ته ډب وولې، پیسې را باندې واخلې. اجرتي قاتل خو د ځانه مه جوړوه. دا خو نه د اسلام لاره ده، نه د پښتو لاره ده، نه د مردانګۍ لاره ده. او بیا که چېرته دا هم نشي کولی، دومره ته ووایه چې سړیه نه دې ساتلی شم، او نه مرسته در سره کړی شم، نه دلته پرېښودلی شم، په پرده زما د خاورې نه ووځه.
نو چې د دښمن دپاره مې تړې دا خو هېڅ مروت نه دی، هېڅ قانون نه دی. دا مې اوله مطالبه ده درته. دویمه مطالبه هم دا ده چې ګورې ستاسو په قبایلو کې دلته بدماشان وو، مفروران وو، غله وو، ستاسو امنیت و معیشت یې خراب کړی وه. د دې بدماشانو په خلاف ستاسو دینداره بچیان راجګ شول د طالب په نامه باندې، د غله او بدماشانو در ځینې ورک کړل، ټوپک دوی غاړې ته واچوله، ستاسو امنیت یې راونیوله. دومره خو خوشحاله شئ، شکریا خو ته وکړئ چې دې خلکو ستاسو امنیت وساتله. که د طالب نه خپل شکریا نه کوئ نو خلاف خو یې مه کوئ. ستا په خاوره کې د مفرورانو حکومت تېر شوی، د غلو حکومت تېر شوی، د بدماشانو حکومت تېر شوی، د انګرېز د اجنټانو حکومت تېر شوی. دا د ټول وزغمل، دا د طالب دینداره ځوان حکومت هم وزغمئ او د دې مرسته وکړئ. اولادم که دینداره شي تا ته په دنیا هم خیر دی راشي، په آخرت هم. که بېدینه مفرور شي د دنیا عذاب هم دی درته، د آخرت عذاب هم دی. خپلو بچیانو ته د دیندارۍ تربیت ورکئ، د جهاد تربیت ورکئ او په خیر کې ورسره ملګرتیا وکړئ. طالبانو ته ده چې طالبانو تاسو خو غله او مفروران ووهل، خو ګوره چې تاسو د غرو د بدماشانو ځای ونه نیسئ. بیا د طالب په نامه بدماشي مه شروع کوئ او قوم مه ځوروئ او ظلم مه کوئ. سپین ږیرو د علماو عزت وساتئ او کنې بیا به په تاسو پسې نور خلک سوټي راواخلي لکه د افغانستان په مجاهدینو چې طالبانو واخیستله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنین. الله تاسو ته اجرونه درکړه چې ستاسو د دوکانو د کاروبار وخت مې ونیوله. څوک چې دلته راغلي ناست دي دغه وخت د الله په جهاد کې حساب کا. الله دې مړي ټول وبخي، شهیدانو درجه دې ټولې لوړې کا الله پروردګار. څوک چې دین په لار کې ځورېدل دي الله دې په دنیا او په آخرت اجر ورکړه. د تاسو پښتون قوم غریب قوم دی، مظلوم قوم دی، فقیر قوم دی، پسمانده قوم دی، بې تعلیمه قوم دی. هلته هم پښتون وینې تویېږي، دلته هم د پښتون وینې تویېږي. الله دې د پښتون په دې زبون زده حال باندې رحم وکړه. وصلی الله علی محمد و آله و اصحابه اجمعین.